سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څنګه چې هغه تېر ورځ ما یو ویډیو تاسو ته جوړه کړې وه، تاسو ته ما ویلي وو چې زه څه وخت دپاره تقریبا څه کم 3 هفتو دپاره غیر حاضر وم او هغې وجه دا وه چې زه مریض وم. دې دپاره بښنه غواړم چې ستاسو درسونه لږ ناوخته شوه. ما ته ډېر زیات میسیجونه راځي، ډېر زیات ملګري دا غوښتنه کوي چې زه دغه درسي ویډیوګانې پرېنږدم او په دې باندې ویډیوګانې زیاتې کړم. کوشش وکړم چې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړم. انشاءالله زه به دې نه بعد کوشش کوم چې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړم. او بله دغه خبره چې ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې زما ډېره توجه د قانون په اړه ویډیوګانو هغو ته زما توجه ډېره زیاته ده. دغه ویډیوګانو ته زما تاسو سره دا وعده ده چې هیڅ وخت کې به زه درسي ویډیوګانې نه ودروم. انشاءالله زه به دا جاري ساتم تر کومه چې زه کولی شم، او زه به کوشش کوم چې ډېرې ویډیوګانې تاسو ته راوړم. هفته کې 2-3 ویډیوګانې دا زیاتې کړم. ښه ملګرو، اخري ویډیو چې کومه موږ جوړه کړې وه، موږ اخري ویډیوګانو کې د فعل په اړه باندې بحث کوو. ویډیوګانې مو جوړې کړې وې، درسونه مو ویلي وه، د فعل تعریف مو ویلی و، د فعل مثالونه مې تاسو ته درکړي وو. بیا په فعل کې په فرانسوي کې موږ سره د ویغب یا د فعل چې کوم دی هغه په 3 ګروپونو باندې تقسیم شوی دی، او دا دې دپاره تقسیم شوی دی چې تاسو دغه فعل په صحیح ډول باندې وپېژنئ. بله غټه فایده یې دا ده، بله غټه وجه یې دا ده چې هر کله تاسو بیا په زمانو کې دغه فعل نه استفاده کوئ نو تاسو ته بیا ډېره اسانتیا وي. بیا په یو فعل کې چې کوم تغییرات راځي تاسو یو جمله کې دا استعمالوئ، نو که تاسو ته د اول ګروپ افعال راشي هغې کې به تاسو کوم تغییرات راوړئ هغه به تاسو ته معلوم وي. په دویم ګروپ کې تاسو ته راشي نو تاسو ته به معلوم وي او تاسو به په اسانۍ سره تاسو دغه فعل په هغه زمانه کې په جمله کې بدلولی شئ. نو دې دپاره دا ګروپونه ډېر مهم دي، تاسو یې زده کړئ. نن چې کوم دی هغه موږ دویم ګروپ باندې به خبره کوو. اخرنۍ ویډیو موږ اول ګروپ په اړه باندې وه. نن چې کوم دی هغه موږ سره نننۍ ویډیو چې کوم د هغه د ویغب د فعل د دویم ګروپ په اړه باندې ده. په دویم ګروپ کې موږ سره هغه افعال شامل دي چې کوم د ای آر یا آی آر سره ختمیږي. دلته دا ګروپ کې هم دلته نن په ویډیو کې موږ هغه افعال چې کوم هغه ریګولر یا ریګولر افعال چې کوم ورته وایي، یا هغه افعال هغه فعلونه چې کوم قاعده قانون لري چې کله دې کې ته تغییرات راولئ، نو هغه افعال باندې موږ نن خبره کوو. نو په دویم ګروپ کې موږ سره هغه افعال شامل دي کوم چې د ای آر یا د آی آر سره ختمیږي. صحیح ده؟ نو دغه ته دویم ګروپ ویلی کېږي. تاسو دغسې افعال په انټرنیټ باندې پیدا کولی شئ، په کتابونو کې لیدلی شئ، پیدا کولی شئ. تاسو کوشش وکړئ څومره چې دغه ګروپ افعال یې هغه تاسو زده کړئ، راجمع کړئ. بیا تاسو ما ته هلته په کمنټ سیکشن کې هم یو څو د مثال په توګه یو څو افعال لیکلی شئ. ښه، ما یو څو مثالونه راوړي ستاسو دپاره چې تر څو تاسو پوه شئ. اولنی موږ سره فینیغ ویلی کېږي ختمول. صحیح دی، کار ختمول، پخلی ختمول، یو څه کول. نو دا اوس په خپل چې کوم د دې هغه د فعل هغه اولنی ابتدایي بنیادي حالت دی، هغه حالت دی، او دا تاسو که وګورئ د ای آر یا د آی آر سره ختم شوی دی. نو دا دویم ګروپ کې راځي. اولینی ګروپ کې موږ سره هغه افعال چې کوم د ا آر یا د ای آر سره ختمېدل. صحیح دی، لکه مانژې. صحیح دی، نو تاسو ویلی دی هغه اول ګروپ و. اوس دویم ګروپ کې موږ سره هغه افعال شامل دي کوم چې د ای آر یا د آی آر سره ختمیږي، لکه فینیغ اوس اصلي حالت کې دی. نو دا چې کله بیا تاسو په جمله کې دې نه استفاده کوئ، بیا په زمانه کې مثال په تېره شوې زمانه کې، راتلونکي زمانه کې، په موجوده زمانه کې، نو تاسو دلته ګروپ دلته وپېژاندو. بیا هغه زمانه کې چې کله تاسو تغییرات تاسو استعمالوئ، نو دې کې چې کوم تغییرات راځي هغه د ګروپونو مطابق راځي. مثال زه به بیا تاسو ته وایم چې په د اولني ګروپ یا فعل به دغسې تاسو تغییروئ، د دویم ګروپ به دغسې تغییروئ. نو تاسو دپاره به ډېره اسانه وي چې تاسو بیا جمله جوړه کړئ. هغه زمانو ته دغه افعال په اسانۍ ډول سره تاسو تغییر کوئ، او دغسې په اسانۍ ډول باندې تاسو په تېره شوې زمانه باندې وغږېږئ، دغسې په راتلونکي، دغسې په موجوده. نو ځکه دا ډېر ضروري دي. ښه، اولنی موږ سره فینیغ و، دویم موږ سره شوازیغ ویلی کېږي انتخابولو ته. انګلیسي کې وایي to choose، انتخابول. نو شوازیغ دا په خپل حالت کې دی یو فعل، او دا د
ER یا د IR سره ختم شوی دی نو ځکه دا دویم ګروپ کې راځي. بل دریم موږ سره دی اوبیغ. اوبیغ ویل کېږي حکم منل، تابعداري، تابعدار کېدل، لکه انګلیسي کې موږ وایي obey to obey. اوبیغ مطلب تابعدار د حکم منل. مثال هغه د خپل پلار حکم مني، هغه د خپل پلار تابعدار دی. صحیح دی. نو اوبیغ حکم منلو ته وایي. صحیح دی. پونیغ ویل کېږي پونیغ جریمه کېدل. صحیح ده. جریمه کېدل، جرمنه کېدل، سزا ورکول. صحیح ده. نو دا په خپل اصلي حالت کې دی. تاسو وګورئ دا د ER یا د IR سره ختم شوی نو ځکه دا په دویم ګروپ کې شمارل کېږي. بل موږ سره دی فعل دی غومپلیغ. غومپلیغ به هم تاسو ډېر زیات اورېدلی. غومپلیغ ډکولو ته وایي، یعنی فورمه ډکول. صحیح دی. یو فارمولیه غومپلیغ کول. صحیح دی. ډکول دا خپل اصلي حالت کې دی. نو چې کله تاسو بیا په زمانه کې په ټینسونو کې استفاده کوئ نو دې کې به تغییرات راځي. بل موږ سره دی غفلشیغ. غفلشیغ ویل کېږي سوچ فکر کول، په یو شي باندې سوچ کول، فکر کول. صحیح دی. غفلشیغ به هم تاسو ډېر زیات اورېدلی. صحیح دی. نو دا هم په خپل حالت کې دی د ER یا د IR سره ختم شوی دی. بل موږ سره اخرنی دی، اخرنی فعل دی هغه نوغیغ. نوغیغ مطلب خوراک ورکولو ته وایي. انګلیسي کې موږ وایو to feed. ماشوم ته خوراک ورکول. مثال که چا یو پیشو ساتلی هغې ته خوراک ورکول نو نوغیغ څه ته وایي؟ خوراک ورکولو ته وایي. دا فعل دی او دا اوس په خپل اصلي حالت کې دی د ER یا د IR سره ختم شوی دی. نو دغه یو څو مثال دا دویم ګروپ افعال دي. په فرانسوي ژبه کې دا دویم ګروپ د افعالو او دا په دویم ګروپ کې هغه افعال راځي کوم چې د ER یا د IR سره ختمیږي. صحیح ده. او نن موږ په کوم افعالو خبره وکړه چې کوم ریګولیر دي. صحیح ده. هغه افعال چې کوم قاعده قانون لري چې هر کله ته دې کې تغییرات راولي. نو ان شاء الله زه په دې هم ځان ته بیا ویډیو جوړوم په ریګولیر او ایروګولیر باندې چې دا څه ته ویل کېږي او څه ته نه ویل کېږي. خو فعلا صرف تاسو دومره زده کوئ چې دویم ګروپ کې کوم افعال راځي. نو زموږ درس همدومره و. که تاسو کومه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې تاسو په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. بله دا خبره یاد ساتئ، تاسو کوشش وکئ چې تاسو دلته 15 یا 10 افعال تاسو پیدا کړئ او دا په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. ځکه نور ملګري دغه کمنټس ګوري، هغه به څه نه څه زده کړي او زه به هم وګورم چې تاسو درس وایئ څه مو زده کړي دي. نو درس او ویډیو همدومره وه. مننه ملګرو. ښه وخت.